Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you are fine, you are safe and sound, you are living your life to the fullest. This is me, Kamran Khan, your English instructor. Today I am going to talk about something very important, which are two words. One is optimistic and another is pessimistic. Optimistic means someone has a hopeful and positive view in the future, and pessimistic someone has negative and hopeless views in the future. زموږ سره دوا ورډز را سره دي، دوا الفاظ را سره دي او ډېر اهم الفاظ دي، ډېر ضروري الفاظ دي د یادولو لپاره. زموږ سره یو را سره دی اپټیمسټک. اپټیمسټک چې کله هم تاسو وینئ، د اپټیمسټک مطلب دی داسې یو کس چې هغه پازیټیو سوچ کوي، هوپفول ویوز لري په فیوچر کې. داسې یو کس چې هغه د هر څه نه د ښو تمه کوي. د اپټیمسټک مطلب دی داسې یو کس چې هغه د هر څه نه د ښو تمه کوي. لکه زه وایم چې آی ایم اپټیمسټک پرسن، زه داسې یو کس یم چې زه د هر څه نه د ښو تمه کوم او زه داسې هوپفول اینڈ پازیټیو ویوز لرم په فیوچر کې. د اپټیمسټک مطلب دی په سمپل الفاظو کې د اپټیمسټک مطلب دی داسې یو کس چې هغه پازیټیو مایند دی، نیگیټیو سوچونه نه کوي چې دا کار وکړم او دا به بد کار. هغه چې کم کار کوي نو چې دا کار زما د پیدې لپاره دی. نو د اپټیمسټک مطلب دی داسې یو کس چې هغه پازیټیو مایند سیټ والا دی. او بل زموږ سره پسیمسټک را سره دی. د اپټیمسټک چې پسیمسټک دی اپوزیټ دی. د پسیمسټک مطلب دی داسې یو کس چې هغه نیگیټیو اینڈ هوپلیس، داسې یو کس چې هغه نیگیټیو سوچونه کوي، نیگیټیو مایند سیټ لري په فیوچر کې، د هغه د هر څه نه د ښو تمه نه وي. د پسیمسټک مطلب دی په لنډ الفاظو کې داسې یو کس چې هغه نیگیټیو مایند سیټ وي، هره خبره صحیح نه ګڼي، هره خبره نیگیټیو ګڼي. او اپټیمسټک هوپفول او pessimistic hopeless. I hope you will understand these two words. These two words very essential for learning and very important. The optimistic مطلب دی داسې یو کس چې هغه ښه سوچ لري، په لنډ الفاظو کې درته ووایم. او د pessimistic مطلب دی داسې یو کس چې هغه ښه سوچ نه لري، نیگیټیو سوچ لري. دلته زه لیکم چې د optimistic مطلب دی someone has hopeful and positive views in the future. داسې یو کس چې هغه ښه سوچ لري، هوپفول پازیټیو سوچ لري په فیوچر کې. او بل زما سره پسیمسټک دی. پسیمسټک ته زه لیکم چې in future. Pessimistic ته ما ولیکلو چې someone has negative and hopeless views in the future. داسې یو کس چې هغه نیگیټیو او هوپلس ویو لري په فیوچر کې. د دې دا مطلب دی داسې یو کس چې هغه د هر څه نه د ښو تمه نه کوي. او د اپټیمسټک مطلب دی داسې یو کس چې د هر څه نه د ښو تمه کوي، پازیټیو مایند لري. او